ملا یعقوب مجاهد د افغانانو زړونه وګټل. ملا یعقوب مجاهد کوم داسې کار وکړو چې د افغانانو زړونه یې وګټل. ملګرو که تاسې هم غواړئ چې پوه شئ د ویډیو تر پایه سره پاتې شئ او د تازه او مهمو خبرونو لپاره در سره خپلواک نیوز چینل سبسکرایب کړئ. د طالبانو دفاع وزارت د پاکستان کورنیو چارو وزیر څرګندونې پاروونکي وبللې. د طالبانو دفاع وزارت د پاکستان د کورنیو چارو وزیر رانا ثناء الله څرګندونې چې ویلي او شونتیا شته په افغانستان کې دننه پاکستاني طالبان په نښه کړي پاروونکي او بې اساسه بللي دي. د طالبانو د ملي دفاع وزارت له خوا په خپره شوې خبرپاڼه کې په افغانستان کې د پاکستاني طالبانو شتون رد شوی او په وینا یې د طالبانو مرکزونه په یاد هیواد پاکستان کې موجود دي. اعلامیه کې راغلي د پاکستاني چارواکو لخوا دا ډول ادعاوې د دواړو ګاونډیو هیوادونو ښې اړیکې زیانمنوي او هر ډول ستونزې باید د پوهاوي له لارې حل شي. طالبانو په اعلامیه کې د خپل هیواد له ځمکنۍ بشپړتیا او خپلواکۍ دفاع ټټر وهلی او وایي موږ د خپل هیواد د دفاع ښه تجربه لرو. بلخوا د طالبانو دفاع وزیر ملا یعقوب مجاهد هغه غږیز کلیپ ترلاسه شوی چې پکې خپلو لیکو ته د ناپېژانده وسلوالو کسانو په ورداخلېدو جدي اندېښنه څرګندوي. هغه په دې غږیز کلیپ کې ویلي خطرناک او ناشناس خلک زموږ طالبانو لیکو ته داخل شوي. زه ډلګۍ مشرانو ته هدایت کوم چې ژر یې له لیکو وباسئ. هغه د خپلو خپلو اردوګانو مسؤلینو ته خبرداری ورکړی چې ژر تر ژره خپلې لیکې تصفیه کړي که یې د مرکز خبرو ته غوږ کېنښود تفتیش ورپسې استوو. تر دې وړاندې هم ځینو لویدیځو رسنیو خبر ورکړی و چې داعش په طالبانو کې پراخ نفوذ کړی او د دې ډلې ترمنځ یې خورا بې اعتمادۍ ایجاد کړي دي. قدرمنو دوستان دا وه زموږ د نن ورځې چمتو شوي ویډیو. که تاسې د ویډیو په اړه کوم نظر لرئ موږ سره یې کومنټ کې شریک کړئ. تر بیا ښه وخت.